په وروستیو کلونو کې په غزني کې ښاري پراختیا زیاته شوې، خو له دې سره هم مهاله د شنو او تفریحي ساحو اړتیا هم زیاته شوې ده. سره له دې چې په تیرو کلونو کې په بېلابېلو سیمو کې ځینې پارکونه جوړ شوي، خو لا هم دا ساحې د ښار د زیاتېدونکي نفوس اړتیاوو ته بسنه نه کوي. یو شمېر د غزني ښار اوسیدونکي وایي شنه او تفریحي پارکونه د ښاري ژوند د خوښۍ او آرامۍ لپاره ډېر مهم دي او د دې شان ساحو زیاتوالی کولی شي د خلکو د ژوند کیفیت ښه کړي. غزنی خیلی کلانه، ازدحام مردم هم زیاده. پارک‌ها در غزنی کمه، باید جور شود برای تفریح و برای ورزش و برای مردمی که تعلیم و این چیزا میکنه میشینه در اینجا. خیلی خوبه، بهتره، برای محیط زیست خوب است، برای اطفالا خوب است. کوشش باید دهی شود که سرسبزی زیاد شود، خصوصا دولت غزنی که یک شهر باستانی است، دیگه مردم از طبیعت بگیره، اطفال، اشتکا، خرد، کلان. سرسبزی بسیار فایده داره برای محیط زیست، باید کوشش شود که زیادتر شود کمک کنه. از حکومت خواهش میکنیم که پارک‌ها زیاد باشه که مردم جای تفریح، جای ورزش، جای برای سبزه و دیگه مردم باید باشه تفریح. له بلې خوا د غزني ښاروالۍ ریاست مسؤلین وایي په دې برخه کې د پرمختیایي پروژو پلانونه لري او دا مهال یو شمېر نوې پروژې تر کار لاندې دي. دوی زیاتوي چې هڅه کوي د نوو پروژو په تطبیق سره د ښاریانو اړتیاوو ته ځواب ووایي. په 1403 کال کې د ښاروالۍ ریاست په غزني ولایت کې تقریبا شپږ نوي پارکونه جوړ کړل چې د سید احمد مکۍ پارک، د شامر صاحب پارک، د شمس العارفین لیسې ته مخامخ او همدارنګه یو ډېر غټ پارک په 15 جریبه کې په 3م او 4م پلان تر مابین کې ښاروالۍ ریاست جوړ کړی دی چې کارونه یې 100% خلاص شوي دي او ګټې اخیستنې ته سپارل شوی دی. او په ټوله کې د 1404 کال لپاره هم ښاروالۍ ریاست په بعضې ساحاتو کې په هغه ساحاتو کې چې ورې پارکونه شتون نه لري، شنې ساحې نشته، د هغوی لپاره مو انشاءالله په پلان کې پارکونه نیولي دي. کارپوهان وایي د تفریحي پارکونو او زرغونو ساحو جوړېدل کولی شي د چاپیریال د ککړتیا په کمولو او د ښاریانو د رواني ستونزو په حل کې مهم رول ولوبوي او د خلکو د ژوند په کیفیت مثبته اغیزه وکړي. اقلیمي تغیرات په ټوله نړۍ کې په ټولو هیوادو باندې تاثیر کړی دی، خصوصا په افغانستان چې له دې چې زیات متضرره ده او په وچه کې پروت هیواد دی. نو له همدې کبله شنې ساحې باید زیاتې سي، د ماشینري زیاتوالی، د موټرو زیاتوالی، د نفوسو زیاتوالی دا ایجادوي سي په ټولو ساحو کې، خصوصا په شهري ساحو کې سي نفوس هلته زیات دي. په هغو ساحو کې باید سي ونې کېنول سي، هغه ریاستونه یا هغه ادارې چې په دې برخه کې کار کوي باید سي هلته تفریحي پارکونه جوړ کړي، ونې وکري. د مسؤلینو په وینا غزني کې د شنو او تفریحي ساحو د ښه والي پر لور یو شمېر ګامونه اخیستي، خو مطلوب حالت ته د رسیدو لپاره لا هم زیاتو پانګونو او منظم پلان جوړونې او د خلکو فعال ګډون ته اړتیا ده.